السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو ستړي مشي په خیر راغلی. الله عزوجل دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت په خوشحالۍ په رحمتونو او برکتونو باندې تېره شوې وي او نن هم د کوچني اختر دویمه ورځ ده. که دا د اخترونو تجلیل یا د اخترونو خوشحالي امر الهي نه وای نو په دغه اختر کې فکر نه کوم چې افغان هم خندلی وي یا کالی بدل کړي وي یا چیرته تللی وي راغلی وي. مونږ هم په دې تسلسل کې د الله عزوجل هغه امر پر ځای کولو کې او د شریعت پر لار او د سنت په تطبیق باندې نن دغه خپل سیاسي شنون کې یا دوستان ملګري د یو صنف صنفیان راوتلی وو موږ غوښتل لږ زړه خولم سره وکړو او دوستان ملګرو سره هم وګرځو او دا د خپل د ناستې یا د نن د کابل حال د افغانستان حوال هغه ملګرو انډیوالان دوستان چې هغه په بهر کې دي مسافر دي امریکا اروپا استرالیا فرانسه کې چې دي هغوی ته هم دا وروښیو چې الحمدلله افغانستان کې وضعیت جوړ دی روغ دی امن امنیت الحمدلله هغه سره کم تصویر چې تر تاسو پورې در رسیږي هغه شان نه دی الحمدلله دلته لا اوس هم د خلکو جرأتونه د خلکو غیرتونه د خلکو شهامتونه لا هم لکه د هندوکش غره غوندې لوړ دي انشاءالله لازم. په دې ښار کې شوروي امریکا انګلند کوششونه وکړل د خلکو له شونډو څخه مسکا وانخیستل شوله او نه به انشاءالله لازم دا مسکا څوک واخیستلی شي. نو پر دغه نن ورځ کې زمونږ ګران ملګری روح الله وطاق صاحب سمیع الله احمدزی صاحب هیواد زازی صاحب او په دغه کنج کې غلی سیال وردګ صاحب سید سیال اکبر وردګ صاحب دلته کنه وته سید اکبر سیال وردګ صاحب لږ ماشاءالله نوم یې لږ اوږد دی علامه ژوندي لره. نو موږ بل چا سره ارتباطات ونیول ډاکټر صاحب صادق امیدزو صاحب هغه ته هم روان یو زموږ ملګري به هم بیا خبرې کوي. اوس را رسېدلي د شارنو سیمې ته شارنو سیمې البته ووتو له تایمني ته راوځو تایمني سیمې به هم خپل هغه دوستان د چې بهر کې دي هغوی ته مروښیو همداسې زموږ د نن ورځې دا د دوستانو ملګرو هغه عید مبارکي ادامه لري. وردګ وطاق صاحب دوستان سره اختر مبارکي بس ټولو سره د دې اختر مبارک وي الله دې تاسو دغه نیکمرغي ورځې بختوري کړي. احمدزی صاحب زه هم په خپل وار ټولو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم او د هغې وروسته ټول ته کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې خوشحاله اختر ولري. زازی صاحب ټول ستړي ماشه ټولو ته اختر مبارک د یو ښېرازه پرمختللي او خوشحاله اختر په هیله د ټولو لپاره. وردګ صاحب سلامونه ټولو وطندارانو ته چې په افغانستان کې دي او په بهرنۍ هیوادونو کې دي د زړه له کومې اختر مبارکي ورته وایم. ورځو زمونږ یو بل ملګری ملته منتظر دی هغه ته ورځو تر څو د لار کې کومه ښایسته منظره وه د افغانستان د کابل ښایسته ښکلا وه هغه هم در باندې وګورم. خوشحالي کو چې پیسې تاسو یو موټر په وخت موږ په سره کې څنګه وته خو ورکې شوي ګورې نو ولې نه ورکې دا څه ده کنه دلته ولا په خل ګرسي پیسې او تاکسي سمه ده دا پورته چې خطلای ده کنه دغه سره کوي چې کومندان چې شو چیرته دې ماته ویلي نو دته دې ویلي ماته دې ولې اوس ما
قاضي ماته هغه یو شخصي مسله یو ساده ولې ځان نه جوړوي دا کار دی ساده نه ساده نه ده دقیق خبره ده واده بېله مسله ده د ملګرو بېله مسله دلته ته بیا رفیات کې څه کوو زه دې هغه ویډیو راوغواړم دې ویډیو کې به دلته ورته ویلي اوس دا هغه ځای ده چې دې ځای خلک تښتي بیګم یو تحلیل د خامنه‌ای دی هغه لیدلی ده هغه دی بله امیزوی صاحب د شا دروازه د خلاص ده دو ډاکټر صاحب صادق امیدزوی زنګ کړی و هغه مهماني کړی و هغه ویلو چې دا چې موټر کې دوستان در سره دي دوی همداسې مستقیم راولي غرمې موږ سره مېلمانه شي نو دوستان دي لطف کړی ده اکرام یې کړی ده وروان یو ملته انشاءالله لازم تاسې د دغه لارې ځینې تصویرونه مو لیدل الحمدلله جام و جوش د بیروبار ده خلک د اختر شپه ورځ څخه خوند اخلي او الحمدلله تر دم ګړۍ پورې چې نن د اختر دویمه ورځ ده او ساعت هم تقریبا شاوخوا یو بجه کېږي هیڅ امنیتي پیښه په الحمدلله په افغانستان په د څلورو ولایتونو کې نه ده پیښه شوې د الله عزوجل په فضل و کرم سره نو ورځو صادق امیرزا صاحب مخکې دی او موږ ورپسې یو مونږ خو دلته راورسېدلو او چېرته چې بیا سیاسي شنون کې ناست وي بیا هلته بله موضوع نه وي ایران وي پاکستان وي افغانستان وي او پر دغه تړاو باندې تحلیل او تجزیه وي چې څه کېدونکي دي او څه به کېږي د داغلي چې کېناستو دا د کامرې لپاره کېناستل نو راغلي یو ډاکټر صاحب امیدزوی طرف راغلي یو نو اوس هم تقریبا غرمې ټایم ده نو د زحمت ایستلی ده د سره مېلمانه یو او نن هم د اختر دویمه ورځ ده زموږ سفر لا امید عمل لري کېدای شي نور دوستان ملګري هم سره یو ځای شي هغوی سره هم وګورو ډاکټر صاحب امیدزوی څخه یوه نړۍ مننه کومه د اختر په ورځ کې مو چې خلک نور ملګرو خپلوانو که راځي بیا مو په کور کې نن ځان سره کېنولی دی چې تر څو د ده بنډار څخه مستفید شو او نن د اختر د کوچني اختر دویمه ورځ ده الحمدلله دوستان ملګري د کوم چې نن ورځ په چکر باندې راوتلي یو تر دې ګړۍ پورې امن امان دی او ټول دلته ناست دي څوک لګیا د ډوډۍ خوري څوک کیسې کوي او زه هم چې داسې صمیمانه دوستانه فضا د هر وخت خوند کوي چې داسې دوستان د ترڅنګ وي هم نظره هم فکره هم سنګره زموږ دا مزل نور هم ادامه لري انشاءالله لازم نور ملګري به هم نور دوستان به هم هغه سره به هم وګورو او د کابل ښایسته هوا ښایسته منظرې هغه به هم در سره وګورو